افسر زوایم چې دا ملګري چې کوم دي نو دوی هم مونږ بور نه کو او ورسره دغه د ایوارډونو سلسله چې کومه ده نو دا هم روانه وي او زمونږ چې کوم نور داسې درانه خواږه مېلمانه دي او چې چا په دغه پښتونخوا په دې خاوره باندې خپل کردار لوبولی دی نو هغوی اپریسیشن هم وشي د هغوی ستاینه هم وشي نو هغوی به داسې رو رو راغواړو. څه وایې ته؟ یا الله ته پکې خیر واچوه. دا څوک دي؟ دا خو زه هم نه پېژنم چې دا څوک راغلی. دا د بانګ وخت خو نه دی، دا خو د بې ټایمه بانګونه وویل. هغه وایي چې بس ځئ کورونو ته ایوارډ باندې څه کوو که نه؟ مایک ورکه بابو ډیډو هالیوډ اکټر به هالیوډ کوجاک بالیوډ خبره کوي جوړې. بالیوډ ایوارډ شو نه ده، پښتونخوا وطن کې لګیا و او دلته ټایم نشته، ما سره ټایم نشته. ایوارډ 3 منټه پس پتا ته زه بیا راځم ځکه چې وخت نشته. هالیوډ اکټر کوجاک د جوړې دیو گنجي ته کوچی وایي په هالیوډ کې. نو کوچی کوجاک فلم سټارو هالیوډ ټک یاره داسې کار دی څه غواړې نه یم پوه څه له راغلی او ټایم نشته. داسې چل دی چې پاکستان ته راغلم او بیا راته چا ویلې چې هلته سرمنی د ایوارډ نو ما وی چې ما ته مې ایوارډ پکار دی چې دلته راغلم. پوه شوې؟ داسې کار دی چې په بالیوډ کې په داسې ځمکه چې هر څه کارونه ښه کېږي دلته په بارودي ځمکه باندې ایوارډونه د دې خلکو حق دی. تاله د هغوی ایوارډ درکوي، موږ په دې کې نه وروره. نو نټي بوای نو نټي ګرل هسې دی ګل ته یې داسې مری تازه کړه. څه کې بالیوډ هم دا قصې مسي؟ قصې خو هر ځای کې مشهوري او بیا دا قصې خو هر ځای مشهور په پاکستان کې خو ډېرې مشهورې دي. او داسې چل دی چې زه به تا ته بیا راځم، تا سره به زه ګپ لګوم، زه ځم نو هلته لږه دمه کوم بیا راځم. دمه وکړه په Thank you. Thank you indeed. Thank you. زه به بلنه ورکومه ډاکټر میا افتخار حسین صاحب تاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې چې هغو راشي او د هغو د لاسه څه ملګري ایوارډ ترلاسه کړي. ډاکټر میا افتخار حسین صاحب تاسو د لاسونو پړقا پکار دی. جی توبه ایوارډ له به څوک راځي؟ افسر زه به وایم چې ټولو نه اول د سندرو د دنیا یو داسې شهزاده راوغواړو چې هغوی غږ او د شاعر کلام د هغوی چې کوم انتخاب دی نو هغه زمونږ زړونه، زمونږ ذهنونه، زمونږ روح چې کله هم مونږ واورو هغه تازه شي. نو راغواړم به ټولو نه اول منتظر صاحب. جی د دې ترڅنګه یوه تکړه سیاستمداره ډېرې هلې ځلې کوي. ستاسو د لاسونو پړقا کې ډېره محترمه رابعه بصري، هغو ته بلنه ده چې راشي او خپل ایوارډ ترلاسه کړي. ډېره محترمه رابعه بصري. خوشحاله اوسئ جی. د دې سره زموږ د بزنس د دنیا، زموږ د معیشت د دنیا اشرف ګروپ آف انډسټریز نماینده هغوی راغلي دي. هغوی ته به بلنه ورکوم چې راشي او خپل دغه ایوارډ ترلاسه کړي. اشرف ګروپ آف انډسټري په نمایندګۍ باندې زموږ ډېر محترم مشر تاسو د لاسونو په ډېره پړقا کې
थैंक यू زمونږ یو ډېر تکړه مرستیال او ځوان دی هر وخت موږ سره ملګرتیا کوي جذبې ځوان دی او تاندې دی ډاکټر شافات صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راشي ستاسو په ډېر احترام کې خپله دغه جایزه ترلاسه کړي ډېر محترم ډاکټر شاه فهد په بنډار کې ډېر محترم اباسین یوسفزئی صاحب پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی صاحب ډېر محترم فاروق شاه صاحب او ډاکټر قدیر صاحب ته هم په خیر راغلی ویم ملګري به په خپل خپل ځای باندې کینو پاسو به نه وروستو به بیا د په خیر دغه سلسله جاري وي خو تر څو چې زمونږ ریکارډډ څیزونه ښه راشي جیتو به او دې نه پس ته به لقمان ته بلنه ورکوو چې د سماجي کارکون دي او هغوی همیشه د خوارانو سره ملا تړلې ده د غریبانانو د دردمنو درد کې دردېدلې دی د خوږمنو نو لقمان صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ایوارډ ترلاسه ډېر محترم لقمان صاحب ډېر محترم ثاقب اسماعیل صاحب ته هم په احترام باندې بلنه ده زمونږ ډېر تکړه او چابک مشر ثاقب اسماعیل صاحب ته چې راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي زه بیا دا خبره کومه چونکې اوس موږ سره میډیمز ډېر دي میډیا آوټلیټس ډېر دي نو بعضې خلک به مخونه مخلي نه وي خو د هغو زیار موږ ته معلوم دی ډېره زیاته مننه کوو ستاسو زمونږ یو ډیره درنه خوږه زمونږ قدرمنه زری باجي ستاسو د لاسونو په پړکا کې ډېره تکړه هیومن رایټ اکټیویسټ ده زمونږ د بیلابیل ټلویزیون سکرین یو ډېر پیژندلی نوم د چا نه چې مونږ ډېر څه زده کړي دي ستاسو په ډېر احترام کې ارشد حسین یو ډېر تکړه آرټسټ زمونږ هغو ته بلنه ورکوو چې د فخر پښتونخوا دغه جایزه په دې ماښامي کې د ډاکټر میا افتخار حسین صاحب د لاس نه ترلاسه کړي سر تھینک یو سو مچ فار کمینګ زمونږ څنګه چې مونږ ووې دا ایوارډ د جایزو دپاره دی مونږ به کوشش کوو چې تاسو ستړي هم نه